ځان کې باجزي پیدا کې بندگی نو چت بشي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره لوی سړی په صحابه کرامو کې د لوی مرتبې خاوند، د حضور پاک مبارک د هجرت ته سفر ملګری، دومره لوی شخصیت چې د دواړو جهانو مبارک سردار صرف د سفر د خدمت دپاره دې مقرر کړ. څوک چې ځان سره ګوره دشمن یې زیات و که نه د حضور پاک، د مکې خلک یې دشمنان دي او په سر پسې یې ورله د سلو خان انعام ایستی، د دنیا خلک دشمنان. نو دشمندار سړی چې ځان سره څوک ګرځئ نو هغه څوک ګرځئ چې په هغه اعتمادي یقیني وي پې. نږدې ملګري په سفر کې بې اعتماده څوک نه ګرځئ چې په چا یقیني ځان سره یوازې ګرځئ چې یقیني پینی چې دې راسېده ما په سر پیسې وانلي د چانه، هسې نه پړه کې بغض دي مړه مې نه کي، نو چې لږ یم شکي ځان سره هغه څوک نه ګرځئ. نو حضور پاک د هجرت په دې سفر کې سره د دومره دشمنانو ابوبکر صدیق ملګری کړ. دې نه معلومیږي چې په هغه یې پوره اعتماد و. د هجرت مشوره یې د هغه سره وکړه. په غار ثور کې حضرت ابوبکر صدیق ته ډډه والینه او نور څونه د ابوبکر صدیق په حق کې چې لومبي نوم اخلي د داخل ابوبکر فی الجنه، ابوبکر په جنت کې اول نمبر د ده نوم اخلي. یو ځل د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابوبکر صدیق د دواړو په منځ کې جګړه رانه، ملګري دي یو بل سره روان شي. نو چې یو بل سره په جګړه شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خولې نه ورته لږه ستغه ووته، بیا ستومانه شو، اوه دا خو مې ښه ونه کړل. حضرت عمر ته یې ما معاف که، هغه ته پاسېد وی نه دې بخم. چې تلاړ دی ورپسې روان شو، وی ما زیاتې کړې دی ابوبکر ورته وی او ما وبخه ما معاف که. حضرت عمر غوسه ناک و، اتلاړ کور ته ننه دی ورپسې په دروازه ورته، هغه ورته دروازه بنده کړه. چې دروازه یې بنده کړه، حضرت ابوبکر صدیق را روان شو جومات ته راته او پریشانه دی چې ما دا ملګری حضرت عمر خفه کړ او ګورم زه هم نه بخلم دا به څه کېږي. نو پریشان و، دا لمن یې راوچته کړې وه او دی لاس کې نیولې وه، په سوچ او فکر کې و چې جومات ته نبي علیه السلام نه راغی. حضور پاک صحابه ته وی دا سړی چې دی وی دې څه پریشانۍ کې مبتلا دی، څه مسله د پریشانۍ کې. حضرت عمر چې کور ته لاړ، ساعت تیر شو، هغه وی چې دا ما څه وکړل، ټیک ده چې مثلا دې وچېړله او ما باندې لږه سختي وکړه، خو چې کله ما نه بخښنه غوښته نو پکار دی چې ما بخښلی، او چې کور ته راپسې راغی نو ما له نو پکار چې دروازه مې ورته بنده کړې وې، پکار وه چې ما ورته معافي کړې وې، دا خو غلطي وشوه. نو هغه م را روان شو، راغی چې ورېږه ورځم چې جوړه ورسره وکړو. نبي علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړه، ابوبکر ولې پریشان یې؟ وی صاحب عمر ته زما د خولې نه لږه ستغه وکړه. نو امانه خفه شو، نو رانه کور ته لاړ، ورپسې لاړو. نیکې عمر راغی، حضور پاک حضرت عمر ته په غصه شو او فرمایي هل تارکو لی صاحبي، زما دا ملګري به پرېږدی معاف پې کې؟ ابوبکر یادوي. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې د الله رسوله غلطي ما نه شوې ده، ده نه نه ده شوې. او حضور پاک بیا حضرت عمر باندې غصه کوي، هل تارکو لی صاحبي، زما دا ملګري به پرېږدی، دی به معاف کې؟ حضرت ابوبکر بیا وی صاحب ما نه غلطي شوې، دل نه ده شوې. او حضور پاک حضرت عمر ته غصه و او فرمایي د دواړو جهانو سردار وی زما دا ملګري به معاف کې؟ وی هغه وخت چې ما وی د پیغمبر یم، تاسو ټول وی کذب ته دروغ دی وی، او ما ته ابوبکر وی صدق ته رښتیا دی ویلي، تاسو ټول ما نه بل طرف ته وی، دا زما ملګری و. حضرت ابوبکر وی رپېدم، حضرت عمر رپېده، خدای اسمان راونه غورځېږي، دومره نبی علیه السلام پریشانم. د ابوبکر صدیق خفګان نه شو، ما غلطي ما کړې ده، تا کړې ده، خو دله دونه په ابوبکر صدیق خفه کېده. او یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د وفات نه لږ مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته، که د چا احسان په ما وي د هغې بدل هغه له ما خلاص کړی دی، په دنیا کې مې خلاص کړی دی، په ما د چا احسان نشته.
یو کس دی چې د هغې احسان زما په غاړه کې پروت دی، هغه له به هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ خلاصوي چې هغه ابوبکر صدیق دی. دومره لوی سړی په صحابو کې اول نمبر، د جنت یو ځل نه په څو چنده حضور پاک په خوله مبارک هغه ته زیری شوی دی. عاجزي پکې څونه وه، په لاره به روان و ډکې به یې راوچت کړه، وایي دا هم زما نښه دی. باغ ته به لاړ، د باغ دی بوټو ته څانګو ته به یې کتل، وایي دا هم ما نښه دی. مرغۍ به الوته رالوته، وایي دا مرغۍ هم زما نښه ده. یو ځل وایي افسوس چې د ابوبکر مور ابوبکر نه وي زیږولې نو څه خبه وه. دومره عاجزي وه پکې. ټوله شپه به یې پروردګار ته ژړل، تلاوت به یې کو، او دې خاصیت و چې کله به یې مونځ کو، مونځ کې به یې ژړل، الله ته به یې زارۍ کولې. دغه رنګې حضرت علي رضی الله عنه څومره لوی سړی دی. یو سړی د بار نه راغی، دی یې نه پېژل چې دا څوک دی. نو تپوس یې ترې وکړې ته څوک یې منن ته؟ حضرت علي صاحب ته ته څوک یې؟ په کار دا وه چې ورته یې ویې چې زه د نبي علیه السلام زوم یم. په کار دا وه چې ویې د هغه د تره زوی یم. فاتح خیبر دی، راکوټې سړی نه دی. حضور پاک د ده په حق کې د جنتیت اعلان کړی دی، او باب العلم یې ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده، انا مدینة العلم وعلي بابها. او د حضور دی ونه وي چې د حضرت حسن او حسین پلار یم، دی ونه وي چې د بی بي فاطمې خاوند یم. وایي ته څوک یې منن ته؟ ته څوک یې؟ او ته څه وایي؟ ما انا الا رجل من المسلمین. وایي زه یو نو بل څه نه یم، د مسلمانانو کې یو سړی یم، بس یو عام مسلمان دی. عاجزي الله ته خوښه ده، په عاجزۍ الله خوشحالېږي، په کبر الله خفه کېږي. لا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وایي چې په لاره ځې نو پې د کبرجنو په شان دې موړه، کبر باندې مه ګرځه، څه به وکړي؟ نه دا ځمکه شلولی شي چې پې وردن نه شي، د خدای ځمکه نه شي شلولی، او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسئ. حضرت لقمان چې خپل بچي ته نصیحت کوي، نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچې ګورې په ځمکه به د کبر تلل نه کوي، په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه، لویي به ځان کې نه پیدا کوي، عاجزي په ځان کې پیدا کوي. نو په عاجزۍ الله خوشحالېږي. څومره چې الله انسان کمال ته رسوي، ګورې په عاجزۍ رسوي، په کبر کمال ته نشي رسېدی. زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم باني مباني دی او د ټولو استاد دی مشر مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، ډېر لوی سړی و. نو د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی، دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګرد و. نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې دي، د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند، او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي، دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي، او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیا یې درسونه کوي. د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسېږي. لوی سړی قسم. او علم اوهو د علم غر و غر چې خدای پاک دله کم علم ورکړی، د دې به اندازه ولګوئ چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده، ځمکه ورته چا وقف کړه، دشت و بیابان ځمکه، هغه وخت کې چا په ځمکو څه کول؟ نو خوب ویني خوب، د دواړو جهانو مبارک سردار یې په خوب کې ولید. قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی؟ وی حضرت د مدرسې بنیاد اکدم او په دې سوچ کې پروت یم چې دا آبادي څنګه وکړم، د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کم ځای جوړې کړم، لنګر کم ځای جوړ کړم طالبانو له، او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کم ځای کې جوړ کړم، او جومات په کم ځای کې جوړ کړم چې مونځ پکې کېږي. حضرت په دې سوچ کې پروت یم، په دې فکر کې. د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم، په دې نقشه دارالعلوم جوړ کړه. اوس دی خوب یې نه، نبي علیه السلام ته مخکې شو، مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو، حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې،
دلته به دیوال وی، دلته به دیوال وی. او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم دی احادیث لولېږي، او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي، او د دې لاندې به لنګر دی او دلته د طالبانو د کوټو دی. مکمل نقشه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کرښې راښکې. او لا عجیبه ناشنا دا ده چې وی نبي علیه السلام خپې بلې خپې روان او زه م ورپسې روان. دی راپاڅېد د خوب نه، چې راپاڅېد اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبي علیه السلام نقشه واچوله، خوب خو بندوي دي نو ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي، چې هغې راته څنګه فرمایلي چې هغسې دیوالونه ووام، چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې هم پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه هم پراته. دومره لوی سړی. زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کیږي، هغې نه به خیر نه خورېږي. د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کیږي، هغې نه به خیر نه خورېږي. دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور کړی، انتهایي لوی. په مدینه منوره کې یو لوی عالم و، عربي و. نو خلک ورسره ډېر ناست وو. ما یو دوه شاګردان وو، هغې نه مې تپوس وکړو دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ استاد دی، او سپین ږیرې، غټه سپینه ږیره یې وه ښکلې مزېداره. نو زه ورنږدې شوم، یاره زه ورنږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم. تاسو استاد دی او سپین ږیری دی او ډېر لوی سړی دی، زه به ورنږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم. نو چې زه ورسره کېناستم ما ته معلومات اخیستل. مې حضرت تاسو احادیث چا نه ویلي دي؟ وی زما فلانکي استاد یو عربي استاد یې راته وښوي، هغه زما استاد دی. مې حضرت د هغه استاد څوک دی؟ وی هغه په ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد. بس ما غږ بیا ونه کړ. مې سند دی زموږ دیوبند ته رسېدلی. مې شکر دا سند زموږ شته. زموږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقانیې شیخ الحدیث اوباني، او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدني صاحب او د هغه استاد شیخ الهند صاحب. ما یې ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي، په افغانستان کې، پاکستان کې، بنګلادیش کې، او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي، برما ده او که دا نور علاقې دي، دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي. دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه، الله دې څونه کار واغشت، د هغه استاد شیخ الهند صاحب او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی، عجزي څونه ده، عاجزۍ ته یې ګوره. یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاهجهانپور به یې ورته وي، هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې باسونه کېدل. هندوان به هم راغونډ شو، سیکان به مو، مسلمانان به مو، انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د بحث له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راوغواړو. ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو. لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی، دا مناظره به دې وکړي. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل. وی صاحب سخت کال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کوم باس کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو، نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی. نه به ته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده، وی په پلانکۍ میاشت کې پلانکۍ ورځ. وی ډېره ښه ده، زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی، د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاهجهانپور ته. چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته، ریلګاډي کې به درځم، ټرین کې خلک ریلګاډي په د شاهجهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی، د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي، او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو. لوی عالم دی. دې چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی، سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي، عالمان به هم راغلي، هغه ته پته وه.
دا خو به د ما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دي زما استقبال وکړي، او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد. یاره دا خو را باندې ښه نه لګي قاسمه، دومره لوی سړی خو نه یې، دومره لوی سړی. نو د هغې ریلوې سټیشن نه مخکې بل ریلوې سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې میانځ کې فرق و. نو دې په هغه ریلوې سټیشن باندې کوشو، د هغې نه مخکې کوشو. ریل ګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دي پکې نشته، یو ډبې ګوري بله ډبې ګوري، لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي چې ویې کتل دي پکې نشته. هلکه حضرتانه دی پریشان دي چې دا خو نه ټلیفون شته، هغه زمانه خو د ټلیفونونو نه وه، او نو اوس مونږ تللی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې وه، سالم ستا د مناظرې نمبر یې ښه دی، او دا که ته راونه رسېدې خو د هندوانو او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي چې ملا م پټ شو. مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوې سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي. نو چې کوم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده‌باد چغه ووایي، نه د ما څوک استقبال وکړي چې د ما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي، دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کړي. نو لاره کې یو خوړ په خوړ پیاده مزل را روان دی غریب، خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وې، نو د پیسې اوچتې کړې وې خو بیا هم دا پرتوک دې لوند شو، دا مې چې اوچت کړ او پرتوک دې لوند شو. نو د خوند نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې دی چې دا پرتوک خو د مالا دی، د خټم شو لوندم شو، دا به وینځل غواړي او دا به اوچولم غواړي. نو که دا خو وینځل خو اسان دي، د اوبو کې به یې غوپکم، خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا زما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی، هغوی به هم پریشانوي. نو دا چلی وکړه چې لنګ یې وواو او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند او د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوګ په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به اوچت ونیسم نو هوا به یې وی او نور به پرې لګي نو په دې به وچي. الله اکبر، فقیرانه شان دی. سړی کوم سړی دی؟ د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد، هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي، د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګ یې په کونټه کې ورکه او کونټه یې په اوږه نیولې ده او نوت یې نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی. خلک عالمان راغلي دي په ټیشن کې وګرځېدل پیدا یې نه کړه، هوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه چې د مخکې راغلي بل ګاډي کې په هوټلو کې نشته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و، یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نی خوارو خامخا به لارو کې ولاړي، راشي هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شو. نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی؟ د خپل زوړ نوم خورشید حسن و، دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی، زوړ نوم یې خورشید حسن. نه هغه ته هغې ته یې وایي زما خورشید حسن نوم دی او د ساعت دپاره یو کمره را لراکې په کمره کې یو ډېر خوب کوم ارام، دا جامې به مې موچي شي. نو هغې کې سملاست مولیان ورپسې ګرځي، خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته، خو چې کوم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی، هلته هم نشته. یاره هوټل دی دې غاړه کې ودرېږي، هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې، چې هوټل ته ورغلې تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه، چې هوټل ته ورغلل هغه رجسټر یې کته د یو نوم پکې راووت خورشید حسن. وی دا څوک دی؟ وی دا دې کمره کې یو بوډا سپین ږیری راغلی دی او په دې کمره کې دی. وی شکل یې څنګه دی؟ وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او مولا غوندې معلومېږي، خو هندوانو. وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وایي چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې و. حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ګاډي ټرین کې په ریلوې سټیشن کې او د علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله وه نو موږ خپل شان ننښاو چې دا به لوی شان کتاب موږ بوځو. دا تاسو څنګه راغلی؟ وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی رہی. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زنده‌باد چغې ووهئ. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما دی د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ دی. شیخ الهند صاحب دي
فرمایي یو ځای کې موږ ناست وو، وایي زموږ دا خیال نو چې زموږ شیخ دننه کمره کې ناست دی. وایي زه وم نور ملګري دي. وایي دې کې یو ملګري وایي چې یاره د فلانکي کلي هغه قاري صاحب ډېر ښایسته ښکلی اواز دی، نو سهار مانځه کې هغه پسې ځو چې هغه پسې مونځ وکړو، ډېر ښایسته قاري دی او ښایسته اواز یې دی. وی یو کس پکې وی چې کم پلانکې وی یاره قمقلو هلته ځو، هغه خو زموږ مولانا قاسم صاحب ته کافر وایي. نو موږ هغه کافر پسې مونځ کوو، زموږ شیخ ته کافر وایي او ته وایې چې هغه پسې ځو. هغه چې چا خولې نه خبره ورته وي هغه وي ما ته خو دا پته نه و چې زموږ شیخ ته کافر وایي، خو اواز یې ډېر ښایسته دی، مې چې مونځ به ورپسې وکړو. مولانا قاسم صاحب دا خبره واورېده، ځان یې غلی چې ماسخوتن کله مونځ وشو نو شیخ الهند صاحب وایي وی مونږ چې کوم ملګري ناست وو وی مونږ ته وایي چې سهار وختي به پاسو، مونځ به یو بل جومات کې کوو. ډېره ښه ده، سهار وختي پاسو تهجد یې وکړل. وی په ونه کې وی مونږ وایي چې شیخ صاحب ته ووایو چې دی خو تا ته صاحب کافر وایي، ده پرې زموږ مونځ کېږي، ځکه چې یو مسلمان بل مسلمان ته کافر ووایي او هغه کافر نه. نبي علیه السلام فرمایي چې دا چا فتوا ولګوله دی کافر ګرځي. نو موږ ته خو شیخ معلوم دی او دا ملا صاحب زموږ شیخ ته کافر وایي، نو خو دې پخپله کافر دی، ولې مسلمان ته کافر وایي؟ یو لوی عالم ته خیر غږ د فکور یېرېږو چې مولانا صاحب خو دې پېژني چې څنګه مونځ خلاص شو، هغه سړي سلام وشاته وکتل مولانا قاسم صاحب ولاړ دی. ملامته خو شو چې زه ورته کافر ویم او دې راغی ما پسې مانځه ته ودرېده او شاګردان یې م راپسې ودرولي دي چې مونځ خلاص شو. هغه مولانا صاحب راغی مولانا قاسم صاحب ته، مولانا قاسم ته ټولو خلکو نه مخکې معانقه وشوه، خو مولانا صاحب رنګ نه پته ولګېده چې مولانا صاحب ملامته دی. وی صاحب راځئ خپلې کمرې ته یې بوت، خپل عذر پیش کوي، حضرت زه معافي غواړم، زما د خولې نه ستاسو په حق کې څه ګډې وډې خبرې وتې دي، زه معافي غواړم، ما معاف کا. مولانا قاسم صاحب ورته څه وایي؟ وی نه نه، وی تا که ما باندې د کفر فتوا لګولې ده نو تا په زړه کې د دین یو جذبه پرته ده، د دین د خاطره دې لګولې ده، د خدای دپاره دې لګولې ده. نو د دې لرالم که په ما کې د کفر څه خبره وي نو ما ته ووایه چې زه ستا په لاس توبه وباسم او ستا په لاس ایمان راوړم او د هغې نه معافي وغواړم. اوس دې خبره کې یې په ځمکه نه نوځي چې خدای پاکه دا زه په غم واوړېدم. نه صاحب نه ووایه خیر، ځکه ما د الله په شان کې څه ګستاخي کړي نو د الله په شان کې ګستاخي کفر دی، هغه ته کافر ویم. که ما د نبي علیه السلام په شان کې څه ګستاخي کړي نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کفر دی، د هغې نه م توبه وباسم ما ته ووایه. که ما د قرآن په حق کې څه ګستاخي کړي نو د خدای د کتاب په حق ګستاخي کفر دی، ما ته ووایه زه د هغې نه توبه وباسم. ویې سړی چې نه جي استیم نه دي کړی استیم نه دي کړی او زه معافي غواړم، دې ته عاجزي وایي. مونږ به څه کوو؟ الله اکبر. چې معمولي څه خبرې زه د چا نه کم یم، ملا هم وایي، پیر هم وایي، امیم وایي، زمیندار هم وایي، تاجر هم وایي، دا کبر به ممکن ځای ته رسوي. د دواړو جهانو سردار مدینه منوره کې روان دی، په یو ډیران تیر شو، صحابه ورسره دي، ټولو پوزې پټې کړې. حضور پاک مبارک صحابو نه تپوس وکړو، وی دا پوزې م ولې پټې کړې؟ وی صاحب دا ډیران دی د دې د وجې نه م پټې کړې. وی ډیران څه ته وایي؟ ډېر هوښیار. وی صاحب دا خلک پې ګندګي غورځوي، ډوډۍ پې پاتې شوې وغورځوي، جامې چې خیرنې شي زړې شي سټېدلی پې وغورځوي، هډوکي پې غورځوي. نه نه دا خو ډیران نه دی، دا خو ډېر د عزت شی دی. صحابه حیران شو، الله او رسول ته باقي پته ده. وی ګورئ جي، وی هغه شی په دې ډیران تاسو غورځوئ او پوزه ترې پټوئ د کوم شي دپاره چې یو مسلمان بل مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي. هغه جامه چې مسلمان پې مسلمان وجني چې زړه شي دلته وغورځوئ بیا دې پوزې پټوئ. هغه ډوډۍ چې مسلمان د هغې دپاره بل مسلمان وجني او د مسلمان عزت اخلي، هغه ډوډۍ چې د مسلمان خېټې ته لاړه شي نو په دې ډیران یې غورځوئ، ګند ترې جوړ شي. هغه میوې او خوراکونه چې مسلمان ولا مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت د هغې دپاره اخلي، هغه چې څښا شي او ستا نه پالتو شي نو په دې هغوی ډیران ورته وایي. دا خو د عزت شی دی، جامه ډوډۍ او ستا خوراک چې د نه فالتو دی پې پروت دی، دې له خو مسلمان وجني. نو انسان خوري څه، اغوندي څه، او د انسان حقیقت څه دی. ډوډۍ څونه عزتمن شی دی او څونه محترمه ده، خلک یې ښکلی او رومال دې تاوی
لیکن چې د انسان د مبارک خېټې ته ورورسېږي څه بلا ترې جوړه شي. دا د انسان حقیقت دی. ډوډۍ خشته شي او میوه سیب کیله انګور د قیمت شي اعلی شی دی، خو چې د انسان خېټې ته ورورسېده څومره ګند ترې جوړ شو. د انسان د دننه کارخانې دغه حیثیت دی. اوله نطفة واخره جیفة وفیما بینهما حامل للعذرة. وی اول د نطفه ده، اخر مردار د چینجو که انسانیت پکې نی او ایمان پکې نی او یا پکې فسق و فجور راشي د چینجو جاله او دې میانس کې وګوره نو په ګېډه کې دې څه مرداره پټه کړې ده. دا ټوکله ده په بکس کې پرتی، دکاندار صاحب پرتی، څومره مزېدار او خشتی، خو چې د انسان د وجود نه توشي په درېیمه ورځ خوابین کوي که نه کوي. دا د انسان د وجود حقیقت دی. اوبه دي خشته مزېدارې ښکلې پرتې دي، خو چې د انسان وجود ته داخلي شي نو سخام متیازې بیا کې ترې جوړې شي که جوړې نه شي. څه حقیقت دی د انسان. میلو درنده دی که دې څپیونه کې، که نوکونه دې وانه رشتل او زیاتي ویښته دې وانه رشتل او یو میاشت در باندې تیره شوه، قسم د خپل بچي او ښځه به هم در نه یېرېږي. غټ غټ برېت به دې نیولي او لوی لوی ویښته به در باندې ختلي او غټ غټ نوکان به دې نیولي او څښا خیرې به بین به دنه ځي. دا د انسان حقیقت دی. ځان به به جامې به خشته اچې او ویښته به دې کټ کې او نوکان به دې کټ کې او په صابون به لامبې نو ښکلې به. او که دا دې ونه کړل ځکه دلته یو هفته یو میاشت اومه لامبه نو څښا بین به دنه ځي او که به دنه نه ځي. دا د انسان حقیقت دی. او دس چې ماته د خلکو نه ځان لرې کوې، ولې کم بین چې دنه ځي د هغه بین د لاسه نه خورې ښځه خوب کولی شي او نه در بچي خوب کولی شي. د انسان به کبر څنګه کوي؟ دا د کبر ځان پسې مټې وال یو غاښ باندې چې د انسان در شي څومره چغې وباسي. بیا کور کې دې څوک خوب نه شي کولی. خېټه چې معمولي بې اعتداله شي نو بیا دومره دستونه پې ولګي هغه د عزت انسان بې عزته شي، جامې ته لاندې روان وي. ښه بدبویه انسان سره کبر نه دی مناسب، انسان سره عاجزي مناسبه. زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه. ډېر لوی سړی. د دې سړي دومره لوی علم دی چې دله د دې علم ته کله حیران شم چې خدای دله تا کوم علم ورکړی دی. په ترمذي یو شرحه لیکلی کوکب الدري او په بخاري یو شرحه لیکلی لامع الدراري. سړی علم ته د حیران خدای دې سړي تا کوم علم ورکړی دی. نو چې دومره لوی سړی وي نو هغې کې خامخا یو ګوډې لږ اوچتوالی هم راځي. علم یو لوی نعمت دی. څنګه سړی ظاهري خشته جامه واچوي، چوغه واچوي او شکل ښکلې کړي نو ځان ورته لږ لوی ښکاري. دارنګې چې چا کې علم زیات وي نو د علم په دې سړي کې لږه نشه پیدا کړي. دې لومبې لاړ مولانا حاجي امدادالله صاحب مهاجر مکي له او زه له لاړ نو حاجي صاحب ورته وایي بیعت وکړه ما سره. حالانکې حاجي صاحب چا نه دا مطالبه نه وه کړې. وی صاحب بیعت به وکړم خو ما نه دا ذکر و اذکار نه کېږي. کتابونه کتل دي او طالبانو د سبق ویل دي نو دا ذکر و اذکار او دا قصې پسې مانه نه کېږي. زه یو شپه خو را سره تېره کړم، یو شپه تېره کړه، زه ډېره ښه شپه به تېره کړم. چې شپې ته ورسره پاتې شم نو حاجي صاحب د شپې پاتې تهجد یې کول. وایي ما به تهجد نه کول، کتاب طالبانو لګو سبق طالبانو ته ښایم. خو وشرمېدم. وایي مې چېرې دا دومره سپین ږیرې سړی پاسې و تهجد کې راشه ته م ورسره وکړه. وایي پاتې تهجد مې ورسره وکړ. حاجي صاحب ناست خپل ذکر و اذکار کوي. نو یې زه شرمېدم چې دې اوس ذکر و اذکار کوي بوډا سپین ږیری زه سملم نو دا خو لږ یو ګوډې بده خبره ده. نو امام ورسره لږ لږ ذکر و اذکار وایي هغه د حاجي صاحب هغه ذکر چې هغه به لا اله الا الله وي که نه معمولي غوندې به یې په زوره کړل. وایي هغې زما دې زړه یو څو جټکې یې ورکړل. وایي چې سار شو ورنږدې شم چې صاحب بیعت به وکړم خو ډېرې کلمې به راته نه ښایي، یو دوه درې ټکي به راته ښایي. وی خیر دی یو شي درته ښیم. صاحب ذکر بیعت یې ورسره وکړو. مولانا رشید احمد ګنګوهي چې یو ورځ تېره کړه وی صاحب زه در سره یو څلوېښت ورځې تېروم. وی زه خپلو طالبانو ته سبق ښایم. وی نه صاحبه خیر دی ما له لږ ټیم راکړه در سره پاتې کېږم. لږه یو پوټې غوندې د علم هغه لویوالی پکې و، کبر پکې نو لوی شخصیات دي خو خامخا. نو حاجي صاحب یو ځل ډوډۍ خوړه چې ډوډۍ خوړه دی ولا راغلی دغه مقام کې. نو حاجي صاحب ته میوې هم پرتې وې، روجې موجې پولو مولو دا قصې پسې پرتې وې. نو
دی ورسره کېناسته او چې کېناست نو حاجي صاحب دال راواغېستل او په یو کاسه کې واچول او یو ډوډۍ ورسره کړه او مولانا رشید احمد صاحب ته رشید احمد وي دا هغه ګوټ کې کېږده دا ډوډۍ وخوره اوس که بل مرید و که نه د دې زمانې مرید بشیر جان غوندې مرید وی به چې ښه دې ته پیر وایي په خپله غوښې خوري او مال یې دال راکړه په خپله لګیا دی او صاحب به دا دغه خوري روجې خوري او بریاني خوري او چرګان خوري او مال یې ډوډۍ راکړه او غاړې ته کېنه او دال یې راکړه دا پیري مریدي بیا په کار نه نن سبا خو تکړه پیر دی چې خشته لنګر چلی مریدان د هغه پیر ډېر صفتونه کوي تاسو تپوس وکړئ که مرید به د هغه پیر چې ډېر خشته لنګر یې دی ډېر مزېدار غوښې دي سرې کړي دي پکې هلکه چې ډوډۍ نه دی او د ډوډۍ دپاره پیري مریدي کې هوټل والا نه بیا وکړه بیا ته هوټل والا نه وکړه هغه ډېر شیدونه پخوي ډېر خشته لنګر یې ډېر سپیشل او ډېره زبردسته ډوډۍ ده او مزېدار تیکي دي پکې او صاحبه خوراکونه دي پکې نو زه په تیکو والا نه بیعت کوې نو په قول کې تیکو والا ډېر دي هغې نه بیا وکړه معیار د حقانیت د زړه باطن دی صفی ده کبر پکې نی غیبت پکې نی او الله یادوي او چې ته ورته وګورې او تا ته الله یاد کړي اولیا څوک دي نبي علیه السلام فرمایي هغه خلک دي چې دي ولیدلی شي الله ورته یاد شي نو که داسې دې زمانې پیري مریدي وویل چې په تندر دې لګي دا پیر خپله ما یې دال راکړلو نو یې ډوډۍ لاس کې راکړو په خپله لګیا دې پولونه خوري غوښې خوري چرګان خوري با مولانا رشید احمد ګنګوهي غاړې ته کېناستو چې ډوډۍ وخوړله غوندې ویې دې رشید احمد دلته راشه رانږدې کړ او مولانا قاسم عجیم دادالله صاحب لګیا یې د هغه مخکې هغه ښه خوراکونه خوري وی رشید احمد خفه نه شي ځان نه مې کړې وی د دې دالو د ځان له ډوډۍ د خوراک هم قابل نه وي په کار دا و چې هغه مخامخ سپلو سره مې کېنولو چې دا مې در باندې سمولې خو یاره لږ رحم مې در باندې وکړې احسان مې در سره وکړه دال او ډوډۍ مې در کړه در باندې مې وخوړل د دې قابل هم ګورې دی او ورته څه وایي وی حضرت وی زه د دې قابل نیم چې ستا د خانقاه او ستا د دې دربار د مریدانو سپلی سمې کړم د دې قابل نیم وی دا دې راباندې لوی احسان وکړه چې ډوډۍ دې راکړه او غاړه کې دې کېنولو ډوډۍ ته یې واخېسته او په شو ټپو خوره بچې اوس ما سره ته د دې قابل چې تا له زه د خپل خلافت اوس درکړم اقر ورځ باندې خلیفه قضا اوس زما په ګدۍ کښېنه او چې څنګه ما مریدانو ته لګیا او بیعتونه کول تو زما په ځای کښېنه او خلکو له طریقې ورکوه اجزه کې کمال دی مولانا رشید احمد ګنګوهي کوم ځای ته ورسېد یو ځل ناست دی اشراق مانځه دپاره ناست دی یو طالب راغی طالب شاته کېناست ادب دپاره شاته ناست دې مخکې ناست دی د مانځه په انتظار دی او طالب شاته کېناست ادب په خیال چې د ما استاد پر شاته کېنم چې د استاد زما ډسټرب نشي یعنې ذهن باندې بوج را نشي چې مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه چې مخشی وګرځوله طالب شاته ناست دې طالب پاتارېدو کېنه طالب پاسېده وایي نه به پاسې کېنه او د استاد امر دی طالب کېناسته مولانا رشید احمد ګنګوهي راغی د طالب نه شاته کېناسته وایي چې څومره ساعت تا زما شاته ناسته کړی دومره به زه ستا شاته ناسته کوم ده خو د پیغمبر د حدیثو طالب ولیده مې ستا خو ډېر لوی حیثیت طالب به پاسېده وي خو پاسېدې ښه به نه کېنه څومره ساعت چې هغه ناسته کړو او شاته کېناست درس و یو ځل بار یې درس کو باران شو چې باران شو طالبانو منډې کړې وی درس چې باران شو وی دی کوټې ته دی طالبانو کوټې ته منډې کړې کتاب ولې کتاب لن نشي څوک چا کتاب اوچت که چا څادر اوچت که چا ټپۍ اوچته کړه او چې طالبان کوټې ته څنګه لاړل مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه لاړ پیزار سره او خپل څادر یې خور کو د طالبانو سپلی پیزار راخلي په هغې کې اچوي د هغې نه یې پن راوتړه طالبانو منډې کړې حضرت دا څه کې زموږ د حدیثو شیخ او استاد دی او ته زموږ سپلی خپل څادر کې او بیا هغه یې پن نه وتړل وي دی لمدېږي نو دا به ته راوچتی وی تاسو ټول د الله او د رسول خبرو کې مشغول یې ټول ورځ لګیا یې قال الله تبارک وتعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه هم د خدای او د رسول خبرې چلیږي نو چې ستاسو پیزار اوچت نه کړم د چا پیزار به اوچت وکړم دې لویو خلکو کې ګټلې ده په دغه عاجزۍ ګټلې عاجزي الله به خوشحالېږي من تواضع لله
رفعه الله. څوک چې د الله دپاره په ځان کې عاجزي پیدا کړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او زه به هم عاجزي کوم، کبر لویي به نه کوم. نو پروردګار نبی علیه السلام فرمایي عزت ته الله په لاس کې دی، الله به ولې عزت ورکړي. او چې کم لویي کوي ځان کې کبر پیدا کړي، نبی علیه السلام فرمایي وضعه الله، الله وی سر به دله وهم ښکته به دې کوم. په عاجزۍ الله خوشحالي. اوس عاجزي دا نه ده چې جامې به شلېدلی چې عاجزي دې ته نه وایي چې سپلی به دې شلېدلي وي، عاجزي دې ته نه وایي چې څادر به دې شلېدلي او جامې به نیندي. نه، حدیث پاک دی ان الله جمیل یحب الجمال، الله ډولې دی او ډول یې خوښوي. جامې پاکې باچئ، سپلی ښه پالش کړی اچوه، څادر ښه خشته اچوه، پټکې ښه صفا اچوه، صابون سره لامبه، خوشبو نبی علیه السلام پورې کړې ده بالکل استعمالوه. عاجزي دې ته وایي چې بل مسلمان ته به سپک نه ګورئ، دې ته عاجزي وایي. دا به نه وی چې زما په شان جامه د چا ده، زما په شان مسلماني د چا ده. بل مسلمان ته سپک کتل او بل مسلمان د ځان نه کمزورې ګڼل دا کبر دی، دا به نه کوې. خپله معاشره کې تا سره یو طالب العلم ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورئ. تا سره خپل ګاونډ کې یو غریب ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورئ. تا سره په دکاندارۍ کې یو غریب ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورئ. تا پکې داسې شی چې یم خوځیم هم چې من دیگری نیست ما په شان لا څوک داسې به نه. دې ته عاجزي وایي. عاجزي دی نه وایي چې جامې به دې شلېدلي او پیزار به دې شلېدلي او جامې به شلېدلې چې او څادر به شلېدلی، ته عاجزي نه وایي. نو عجز انکسار دا هغه صفت دی چې دا په الله کې نشته. الله لوی ذات دی. دا الله پاک د مسلمان دپاره خوښ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بر اسمانونو ته لاړ او د پروردګار سره ملاقات شو، نو الله یې تپوس کړي وایي څه تحفه دې ماله راوړې ده. ګوره دا عجیبه تپوس دی. اوس الله له به څه تحفه وړئ؟ الله ته پام ته شته ماله دې څه تحفه راوړې ده؟ ښایه شابه. نو حضور پاک مبارک خو پیار او وحی به ورته کېدله. وی الله داسې تحفه مې دله راوړې ده چې تا سره نشته، داسې تحفه مې دله راوړې ده. ته به حیران یې چې به څه تحفه کې الله سره نی. التحیات لله والصلوات والطیبات. الله د بدن، د مال، د ژبې عاجزي مې دله راوړې. په ژبه هم ستا په دربار کې زاري کوم، د تحیات، او د مال په بنیاد به ستا په دربار کې عاجزي کوم، او د وجود په اندازه پر خپل وجود به هم ستا په دربار کې عاجزي. عاجزي مې راوړې ده په خوله، په بدن، په مال کې. دا عاجزي تا سره نشته. نو چې دا واقعي چې دا د خپلې عاجزۍ اظهار وکړو، الله وي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. زما تسلیمات، سلامونه او رحمتونه او برکتونه دې پتا نازل. د حضور پاک بیا څه وایي ځان سره؟ په نبی علیه السلام خو رحمت نازل شو، سلام وشو، نو ګناه امت پاتې شو. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. زما په نیکانو بندگانو او په ما او زما په غریبانانو، زما په نیکانو امتیانو او په ما او زما په غریبانانو امتیانو دې ستاره طرف نه سلامتی. هغه د پیغمبر علیه السلام د عاجزۍ خبرې او د الله ذوالجلال هغه سلام او بیا د نبی علیه السلام د عاجزۍ هغه درخواست امت دپاره دونه الله ته خوښ شو چې مونځ کې دله لازم کړو. مونځ کې به وی عاجزي دا ډېر د کمال شی دی. څوک نه چې د ځان عاجزه کړ هغه نه به د الله خوښوي. او د دنیا نعمتونه دا د الله سره دي، ګورې بنده سره نه دي. وما بکم من نعمت فمن الله. څومره نعمتونه دي، که مال دی، که دولت دی، که روغ صحت دی، دا ټول د پروردګار سره دی. نو عاجزي به کوو، لویي به نه کوو. لوی به خدای ګڼو، ځان به عاجزه ګڼو چې عاجزي دې پیدا کړه. ګوره سجده په مانځه کې وایي دا د عاجزۍ نښه. څومره چې تندې په خاورو کې راښ کړه دا د عاجزۍ نښه. دا رکوع چې کې دا د عاجزۍ نښه. دا دواړه لاسونه چې په سینه باندې تړي دا د عاجزۍ نه. ځان ته خپلې زولنیت کړی دی واچولی، دا د عاجزۍ نه. او چې دا ټیټېږي او دا تحیه شکل ټول د عاجزۍ. مونځ ټول عاجزي ده. حج چې کې ګوره دوه څادرې دې واچولې او خپې دې بربنډې کړې او سر دې سرتور، دا ټول د عاجزۍ نه. عبادت هغه عبادت دی چې په هغې کې عاجزي وي، او چې عاجزي پکې نه او کبر وي نو هغه عبادت نه دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تواضع پیدا کړي. الله دې مونږ
د